تازه خبر ټرمپ هم د افغانستان د امنیت ستاینه وکړه، وایي تر امریکا پکې امنیت ډیر ښه دی. بل خوا ملا برادر څه ویلي؟ نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پاکستان او تښتېدلي مقاومتیان افغانستان نړیوالو ته ناامن او د ترهګرو ځان معرفي کوي، خو ټرمپ بیا تازه ویلي چې افغانستان تر امریکا امن دی. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په یوې تازه مرکه کې وایي چې په شیکاګو ایالت کې هر اونۍ له 6 څخه تر 9 پورې کسان وژل کیږي او له 10 څخه تر 40 پورې کسانو باندې ډزې کیږي. هغه د یاد ایالت وضعیت له افغانستان څخه بدتر وباله. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې خلک د افغانستان په اړه هر څه وایي، خو په افغانستان کې داسې هیڅ شی نشته. نوموړی پر خپلو چارواکو غوسه شوی چې ولې د خلکو امنیت نشي نیولی. د ټرمپ څرګندونې وروسته له هغه راځي چې امریکایي محافظه کار فعال چارلي کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا په پوهنتون کې په یو برید کې ووژل شو. بل خوا ملا برادر وایي نړیواله ټولنه د په افغانستان لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې 14 ورځې وروسته کونړ ته سفر کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه پای ته ورسوي، څو زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو بهیر پر وړاندې شته خنډونه له منځه ولاړ شي. ملا عبدالغني برادر د یو شمېر نورو لوړپوړو طالب چارواکو په ملتیا د جمعې په ورځ د وږي 21 زلزله ځپلي کونړ ته سفر کړی. نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې ویلي چې ترلاسه شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کسانو وویشل شي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ملا برادر له سوداګرو، پانګوالو او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کړې چې د کونړ زلزله ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. په خبرپاڼه کې د ملا برادر له قوله ویل شوي هڅه کوو چې په زلزله کې د ورانو شوو کورونو د بیرته رغولو لپاره امکانات برابر او په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د زیان کچې راکمېدو لپاره هر اړخیز تدابیر ونیسو.